د غزنی ولایت د سردي اوبو بند د لوی اختر په ورځو کې د غزنی او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه راغلو زرګونو سیلانیانو او ګرځندویانو کوربه وو چې د تفریح او خوشحاله شیبو د تیرولو لپاره دې طبیعي سیمې ته راغلي وو. ښکلي طبیعي منظرې، برابرې شوې اسانتیاوې، ارامه فضا او امنیت لامل شوي چې د تفریحي ځای په وروستیو کلونو کې د غزنی ولایت له مهمو سیاحتي جاذبو څخه وشمیرل شي. موږ لپاره دا یو خاص ځای دی. ډېری وخت موږ دلته راځو. نن تقریبا موږ سهار وخت راغلي یو. تر اوسه دلته ښایسته منظره هم کړې ده او انشاءالله د دې ځای کې پرمختګونه هم ښه په مخ روان دي. ښه برنامې پاله سوي دي دلته او ښه جریان ترتیب سوي دی انشاءالله. پخوا چې راتللو دلته داسې څه نه ول موجود لکه اوس چې موجود دي، ځکه چې ډېر تغییرات دلته اوس راغلي دي. مثال مختلف رنګه زنګوګانې او مختلف رنګه هوټلونه دلته اوس شتون لري او نوې نوې زنګوګانې یعنې سلایډونه پکې راغلي دي او یعنې داسې ډېر څه پکې تغییرات شوي دي. نسبت به وقت تغییرات زیاد آمده است و باید تغییرات زیادتر هم دیگه هم بیاید و از اینجا ما که آمده ایم از ولایت‌های مختلف در اینجا مردم آمده است و اینجا به خاطر سیاحت و تفریح آمده است. یو شمېر ګرځندویان د شته اسانتیاوو څخه خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې د تفریحي سیمې ته لا زیاته پاملرنه وکړي، غوره خدمات برابر کړي او د لیدونکو لپاره نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. غوښتنه مې همدا ده چې کوم په پارک کې کوم کارونه دي کوم روان دي دا باید چې په جدي ډول باندې تر راروانو اخترو پورې یا تر راروانو پورې دا معلق نه شي چې خاص د اختر په ورځ باندې دا یو تفریحي ځای شي. په دې باندې چې باید ښه سرمایه ګزاري وشي او دلته نیالګیان کېنول شي او دلته تفریحي ځایان نور جوړ شي، پارکونه فعال شي او د خلکو د وسایط دپاره مثال سایې جوړې شي او چې دوی له هغه څخه استفادې وکوي. په لومړی سر کې مې ډېره غوښتنه له عامو خلکو چې زه دلته راغلی یم ډېره بېنظمي ده. باید نظم مراعات کړي. هر سړی راځي دلته د چکر دپاره، د هر سړي مسؤلیت ته دلته باید د چکر دپاره راځي خپل مسؤلیت ادا کړي. کوم کثافات چې جوړوي باید کثافه‌دانۍ ته یوسي. د سردي د اوبو بند د غزنی ولایت له مشهورو تفریحي سیمو څخه دی چې هر کال د اخترونو او رخصتیو پر مهال د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د سلګونو کورنیو سیلانیانو کوربه وي.